تا به مونږ ته قبر هم هغه ښوي پلانکې مقبره کې پلانکي ځای کې دا قبر دی. او دې نه مخکې به درته ویم په احد کې چې کوم خلک شهیدان شو، حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی زما پلارم پکې شهید شو. ډېره زمانه تېره شوه، زړه مې بس خپاو. وی مونږ چې دا مړي راوړل مدینې منورې مقبرې ته، نبي علیه السلام وفرمایل چې موړ یم دلته یې پرېږدی، دلته یې ښخ کړې. یاره بس وی ډېره موده پس مېړه کې رالل چې زه خپل پلار وباسم، او ده سره بل ملګری هم ښخ و، دوه کسه په یو قبر کې ښخ و، ځکه چې په احد کې شهدا ډېر وو، ځمکه سخته و، صحابه سه زخمیان هم نو قبرونه کنستل ګران وو، نو په یو قبر کې دوه درې درې ښخ کړي. مې چې زما پلار د بل سړي سره یو ځای ښخ دی، دې ته راوباسم. وی چې قبر مې وکنستو او پلار مې را وویستو، وی داسې پروت و لکه پرون چې پروت وي، مړ شوي. او بله د دې نه هم ناشنا وره، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ، اعلان یو نیر یې راوسته د احد په خوا کې. وی دلته نیر راولم، بل ځای نشته چې پرې راولم، مهرباني وکړئ چې که د احد کې دې علاقه کې د چا مړي وي نو خپل مړي وباسئ او مدینې قبرستان ته یوسئ یا بل ځای ښخ کړئ. نښه یې چونه واچوله. په هغه وخت کې چې نیر یې راوسته، خلک رالل، د چا قبرونه پکې نیم رالل، د چا پکې زیات رالل، د چا پکې پوره رالل، بس صحابه ورته ونښتل او خپل مړي راوچت کړل. ګوره د کمې زمانې خبره ده، عمر صاحب زمانه ده، روغ او سالم پراتو خپلو خپلو مقبرو ته یې یوړل. او د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه متعلق راځي، دی د قسطنطینیه په غزا کې شهید شوی دی او دی هلته دفن شوی، نو اوبه پرې راغلې، دریاب په غاړه دفن شوی، اوبه پرې راغلې. نو خوب کې چا ولیده، وی دلته چې د ما قبر دی اوبه مې خرابوي، ما را دې ځای نه منتقل کې. 600 کاله پس، څو کاله پس؟ 600 کاله پس، نو چې قبر یې ولا وکنیستو نو داسې پروت و لکه پرون چې دې مړ شوي ښخ شوي. دا د الله یو خپل نظام، دلته خپل نظام، هلته خپل نظام. دا مونږ چې ګرځو د خدای څومره لوی قدرت دی، دا مونږ چې سترګې رپو، دا مونږ چې عقل لرو، دا جبه چې دله قوم جبه څومره تیز اواز ته خیږي، حالانکه نه سندان شته او نه زرتک شته، ټوټې غوندې دا جبه د غاښونو سره لګي او د شاته نو پسې هوا را روانه ده او څومره تیز اواز دی. دا د خدای څومره لوی قدرت او څومره ښکلی طاقت. زمهرونو دا د الله قدرت دی، دا الله نښې دي چې رب العالمین دغه مړي باندې په دې قبر کې خوشحالي م راولي، په دې قبر کې په دې مړي خفګان او تکلیف هم راولي، راحت هم پې راولي، عذابونه هم پې راولي. اپې پوی دی خو مونږ پې مونږ الله دا ډېر پټ ساتلی. او دا ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله وایي د قبر عذاب شته، پیغمبر وایي شته، الله وی فرشته شتا، پیغمبر وی شتا، الله وی پل شتا د دوزخ د پاسه نری پل سویرات، پیغمبر وی شتا، الله وی جنت شتا، دوزخ شتا. نو زما عقل که رسی که نرسی نو زه به د خدای او د رسول منم. که ته وینا زما عقل ورته ورسېږي منم، او که عقل نه رسي نه منم، نو دا تا په عقل اعتماد وکړو، په خدای او رسول اعتماد ونه کړو. او موږ به د عقل په مقابله کې په چا باندې اعتماد کوو؟ په الله او په رسول. نو دقه د قبر مشکلات او دا پریشانې سره روانې دي، دا زموږ په سر دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې ښخ کړ، امام بخاری رحمت الله علیه، نو د قبر نه به خوشبویان تلي، خلک به راتلل او خاورې به یې تختولې د خوشبویان دپاره، بیا به خوشبویي تله، بیا به تله، خلکو به بیا خاورې تختولې، بیا به یې خاورې تختولې، او شاګردانو پې د پاسه بیا بیا خاورې اچولې، قبر به یې جوړو. اخره کې شاګردانو الله ته درخواست وکړو، یا الله ته خو د کرامات او برکات خلکو ته ښکاره کې، خو موږ په غم اخته یو، هر وخت قبر جوړو. د هغې نه پس خوشبو بنده شوه او لرګي پې د پاسه کېښوده. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د قرآن ټول عمر خدمت کړی دی، دا خو دنیا ته معلومه ده چې د قبر نه خوشبویان را زمونږ د دارالعلوم دیوان په اکابرو کې لوی شخصیت تیر شوی دی.
قبر نه خوشبویت دی. نو دا بعض نمونه ښودلی کېږي. عیسی علیہ السلام چې په قبر تیر شو، مړي ته به قم باذن الله، مړي به اومدلې ده، ځمکه به وشلېده او بار به تېره ووته. یو مړي ته وایي وی قم باذن الله، ځمکه وشلېدله، مړي ته بار راووته. د مړي دا نیم سر او ګیره تک سپین او نیم تور. هغه عیسی علیه السلام ته لکه دا ولې دا راباندې څه چل شوی دی؟ وی دا صاحب هیبت ته وجې نه سپین شو، یعنې چې خله مړ کېدم دا تورو دا سر و سپین، وی مې ګنې قیامت شو. وی خوس بیا الله ته ویم چې دنه سو باسي او واپس خپل قبر لذي. وی خټیک شوه. وی ته څوک یې؟ د عیسی. دا یو معجزه شوه. وی ښه یو مهرباني وکړه، یو مهرباني چې کله مې سارا نو الله وباسي نو الله ته یو درخواست وکړه چې ځان قدر نه مې ګورې وساتي. زه کومه زمانه کې زرګونه کاله مخکې مړی ما او زما په خوله کې اوس هم د ځان قدم تریخوالی پروت دی. څومره جنجالونه د مارونو زموږ مخې ته پراته دي او د قبر دا خطرناک جون. ستاسو په دې یو مقبره کې نوم یې د تنالک، دا ما ته پته ده. په مقبره کې یو مړی پروت دی، ډېرو مرګرو ته به پته وي. نو چې کم ځای میږي نو د هغه د قبر نه یو چونډی خاوره راوالي، نو د میږو په سوړی واچوي، نو میږي بیا نه راځي، تښتي. میږي کډې والي او تښتي. دا ولې؟ مشران نه مې تپوس وکړ، وی دا سودخورو د قبر نه خاوره واله او د میږو سوړي سر کې تښتي به. وروره موږ نشو خولی که نه، نوسی به وی زامن خو به خیر اوس، نوسی به وی چې دا ته څه کوې موږ د بابا قبر خلکو ته. دا حالت دی رونو. د قبر ډېر سخت ژوند دی، تریخ ژوند دی، چقړی. خوشحالۍ هم پکې دي مسلمان له، او تکلیفونه هم پکې دي، عذابونه هم. نو ډېر لوی سفر دی. نو دې سفر ته به انشاءالله مونږه څه نه څه تیاري خو به کوو که نه، دنیا له کوو، نو چې مونږ هغې سفر له هم څه نه څه تیاري او د قبر د عذاب نه چې ځان بچ کې، د هغې دپاره خصوصي نسخه چې ده، لکه د سر د دل خپله نسخه، د سترګو خپله نسخه، اګورې د ماسپښین مونځ دی. ماسپښین مونځ چې څوک نه کوي، قبر عذاب به زیات دی. ماسپښین مونځ څوک پابندۍ سره کوي، نو رب العالمین به د قبر د عذاب او د فتنې نه څه نه څه محفوظ ساتي. نو مونځ خپل کوئ، شوق سره خپل مونځ کوئ، مونځ مه پرېږدئ ښه، ټولو ته ویم. او روژې خپلې نیسئ، نفلي م کله کله نیسئ، کله د شپې پاڅئ یو 2 رکعته نفل کوئ او د مونځ نه ځان مه خلاصوئ. مونځ ډېر قیمتي شی دی، بلې الله ډېر خفه کېږي. مونځ لږ په قلار قلار کوئ. زکات ورکوئ چې بالکل پرېږدئ چې په چا زکات وي، چا لی ګټئ بچو لی ګټئ، نو سول هغې ته د عذاب نه خلاصولی شي. او که حج در باندې فرض او څوک مالداري، نو حجونه له داخلې وکړئ. غیبت مه کوئ، چغلي مه کوئ، شیطانت مه کوئ، مخلوق ته سپک مه ګورئ، چاته ضرر مه رسوئ. او دوکې والا تجارتونو دوکو کارونه مه کوئ. خپل ذکر کوئ، درود شریف وایئ. لږ ژوند دی چې خدای پاک خوشحالی او د آخرت خوشحالی خدای سره دی چې موږ له الله د دنیا او د آخرت خوشحالی راکړي. دعا کوئ رب العالمین دم د قبر د عذاب نه وساتئ. یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتئ. یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتئ. یا الله زموږ مور او پلار چې د چا مور او پلار یا چا رشته داران مړه دي او الله د قبر په عذاب کې مبتلا دي، خدای د جمعې مبارکه ورځ موږ د هغې دپاره سوال کوو، خدای د قبر عذاب پې ختم کړي. یا الله د قبر عذاب پې ختم کړي. زموږ د مردګانو قبرونه رڼا کړي، خدایه تیارې پې رڼا کړي. الله زموږ د ټولو د قبر د عذاب د فتنو نه امن نصیب کړي. یا الله په سوال و جواب کې یا الله کامیاب کې. د قبر په سوال د سوالونو په جوابونو کې الله بون کامیاب کې. د قبر تیارې را باندې رڼا کې. د لمارانو لمانانو د عذابونو نه مو ساتئ. او الله د جمعې مبارکه ورځ د نه درخواست کوو ایمان هم نصیب کې. خدای د اسلام مطابق زندگی هم نصیب کې. ته زموږ رب یې، موږ دا زموږ ایمان دی چې ته زموږ رب یې. دا زموږ ایمان دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی. خدای د خپل او د خپل ښکلي پیغمبر د اتباع او تابعدارۍ توفیق د مونږ نصیب وګرځولی کې. بچیم د لوفرو د ژوند نه وساتې، د ګناه نه زړه تور کې. الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي، د چا د زړه څه مقاصد دي خدای ته وله پوره کې.
الہ العالمین که څوک بیمارانی کورونو کې اسپتالونو کې ته ولا روغ صحتونه ورکې څوک په پریشانو کې مبتلی پریشانه ولا په خوشحالو باندې بدلې کې الله چاته یو بل سره رواني دشمنی طلبګانی وي هغه په روغ بدلې کې الله موږ د بغضیانو د بغضونو نو ساتي د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي او د اتفاق او د اتحاد زندگی نصیب کې او د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د رسوایی نه مو ساتي الله زمونږ اخوین دي داغي اولاد دوستان بچي او داغي اولاد الله د دنیا او د آخرت فائدې خوشاله او نعمتونو باندې مالا مال کې بعض دوستان زمونږ د ډېر لرې لرې ځای نه دي جومات ته منزل راځي الله په یو قدم ولا اجرونه ورکړي د زړه مقاصد یې پوره کړي اضافات او بلیاتو نه په امن او امان کې وساتي او زمونږ د محلې دا کم ملګري چې زمونږ د دې میلمنو خدمت کوي دعا وکړي چې الله تعالی دوی د خیر او برکت ورکړي او الله خوشاله ژوند نصیب کړي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماربل پوخ قبر جوړول په شریعت کې منع دي قبرونه پخول خندي قبر د کچای او خخت لګول په لحد کې او یا په قبر لګول دم ګناه ده نبی علیہ السلام په خپل وی حضرت علی او لوړ قبر جوړول ډېر لوړی نبی علیہ حضرت علی سے بوځي نبی علیہ السلام په دې مقرر کم چې لار چې کم قبرونه لوړ جوړ شي دروان کا او برابر یې کا نو زیات نه زیات قبر یو غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچتا بل غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچتا او داسې څنګهزن چې وبته لاندې بیږي بس دغه قبر دی په خول خخت لګول جانډې په قبرونو باندې لګول او شمع په بلول او دا ټول د شریعت خلاف کارونه دي مالګي کې خودل او غسل دا د شریعت خلاف کارونه دي دا نه صحابه کړي دي نه تابعینو نه په کتابونو کې ذکر شته بلکې نبی رسول الله د قبر د جوړولو نو د پخولو نه سخت منع کړی ده غلافونه په قبر باندې اچول او قبر باندې قیمتي صادرونه اچول دا بالکل منع دي او بعض خلق په هغه صادرونه ایت کرسی او د سچار کل لیکي نو سپیراشي د پاسه په خور والی متیا دی پیو کی کدا غنی نو خور خو په ورلو ځي کنه نو قران پانه تدا سراوالو کوله په میدان کې کېده بیا د بی ده کنه ده او څوک په خزو باندې د قران شریف آیاتونه لیکي آیاتونه باندې لیکي خزو باندې اکثر سپیخ پوچته کې متیا دی پیو کی او کدا می د قران شریف بیا د بی ده او مړي د فائدہ نه ور کوي مړي له اقصی فائدہ ور کوي چې په دنیا کې د کم عمل کړي دي چې مړ شو خیر او خلاص طالب مړي د فائدہ هغه ورکړي چې تدلته تلاوتو کې ثواب ورته وبخي دوه رکعات نفلو کې داغه ثواب وربخي دعاګانې کې داغه ثواب وربخي زوی ته عالم پاتې شوی اقا ولا فائدہ ده صدقه جاریه په جون کې کړي هغه ولا فائدہ ده دغه د مړي د فائدې سيزونه دي او روز بر ډیره سخته درو په خدای یقین وکړي ډیره سخته روز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا خلق بتنګ شي په دغه ورځ او په خولو کې به ډوبي څوک به د کونډو پورې په خولو کې ډوبي څوک به د نامه پورې د خولو کې ډوبي او څوک به د غوږونو پورې او د خولې پورې په خولو کې ډوبي د دنیا دا خوله چې د خوله خوب دي چې دا د انسان نو بیږي نو دا خورشی دا سطح آوار ساتی لیکن دا آخرت خوله د دنیا د خوله پشان نه ده چې د چا نه خوله بیږي هغه پورې به ولاړی لکه د جامې پشان او توبه سوځېږي به په دې خوله کې دا خلق براغون شي دا د محشر د میدان دا خلق جرګه به جوړه کړي یاره دا خو دا ورځ ډېره سخته ده او ګرمي ډېره زیاته ده لوګم ډېره زیاته ده او تندم ډېره زیاته ده څه وکړو چې الله حساب کتاب وکړي جنت او دوزخ به خپل کار کوي خو چې دې غم نه خلاص شو بعضې مشران به پکې وایي راځئ چې خپل نیکه له لاړ شو حضرت آدم علیه السلام ابه سفارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي حساب کتاب به نه شروع کړي دی بلار چې حضرت آدم علیه السلام هغه ته به وایي ته زمونږ نیکې مونږ ستا اولاد یو او الله د سره لوی احسان کړی دی په ډېر لوی قدرت یې پیدا کړی بغیر مور او بغیر د پلار نه اشفع لنا ربک خپل رب ته زمونږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي
حضرت آدم علیہ السلام ورته وی لست لذلک، دا کار نشم کولی. اسینا که زه پروردگار ته ویم چې یا الله د امت سره حساب وکړه، الله ما ته وی ښه تا ونې له ګوتې ولې وړئ؟ جنت کې خو ته ما منې کړی وې چې دغه اونې له به ګوتې نه وړې او تا ګوتې یې وړې، زه به الله له څه جواب ورکړم؟ زما په زړه کې دقه یو شی پروت دی، ما نه که الله تپوس وکړي څه به کوم؟ لست لذلک، دا کار نشم کولی. ګوره پیغمبران به قسم په خدای یریږي به. یو حدیث پاک کې راځي وی پیغمبران چې په پولیس ویرات تیریږي دوی به څه وایي؟ رب سلم سلم، یا الله خیر، یا الله خیر، یا الله خیر. دومره سخت ورځ ده. موږ غافل یو، د دنیا ژوند دی او منډه ده او دولت دی او پیسه ده او پیدا کول دی او حرام او حلال ته نه ګورو، جب او لاسونه او خپې ټول بې ځایه چلو. د آخرت ورځ په خولې منو خو عملي تیارې وله نه دی کړی. دی به وایي موږ څه وکړو؟ موږ ستا بچي نه یو، زما بچي خو زه الله ته نشم ویلی. وی تاسو داسې وکړئ ما نه وروسته یو بل پیغمبر تېر شوی د لویې مرتبې نوح علیه السلام هغه له ورشي. دا خلق به نوح علیه السلام ته راغونډ شي، هغه ته به وایي چې د آدم علیه السلام نه پس د لوی درجې پیغمبر ته وي او دا دنیا بیا الله ستا نه آباده کړې ده. اشفع لنا ربک، ته زمونږ دپاره الله ته سفارش وکړه چې د دې ځای نه هم خلاص کړي، دمام کړي. ابوی زه چېرته کولی شم؟ ولې ما دې قوم ته خپل قوم ته خیرې کړي دي، 9.5 سوه کاله یې ورته تبلیغ او دعوت وکړه او چې بیا ته تنګ شو نو خیرې یې وکړه. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، الله په دې مخ د ځمکه د کافرانو یو کور پرېږدی دا هلاک کړي. نو که زه اوس پروردګار ته ووایم وایي به چې ښه دنیا کې دې ورته خیرې کولې، اوس وله سفارشونه کې نشم کولی، نشم ودرېدی، طاقت نه لرم. ان ربی غضب اليوم لم یغضب قط ولن یغضب بعده ابدا. الله دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته به داسې غصه نه وکړي او نه کړې ده، نشم ویلی. پیغمبر نشي ودرېدی. موږ څه وکړو؟ یاره وي تاسو یو کار وکړئ، یو بل پیغمبر ما نه وروسته تېر شوی د لوی مرتبې ابراهیم علیه السلام، هغه ته ووایه دی به دا جرګه لاړه شي ابراهیم علیه السلام ته کښېني. موږ له الله په دربار کې سفارش و زه کولی نشم کولی، زه چېرته کولی؟ ولې ما یو 3 خبرې داسې کړي دي چې هغه که ما ته الله وایي چې د دروغو شکل دی، شکل یې د دروغو دی، دروغ نو. لکه یو مقام کې چې هغه د مصر بادشاه د بیبي ونیوله، نو دې بیبي ته وایي چې په مخ د ځمکه نن زما ستا نه بغیر بل مسلمان نشته، ته زما د اسلام خور او زه د اسلام ورور یم. نو که بادشاه دنه تپوس وکړي نو وایي چې دا مې ورور دی، خاوند مه یادوه چې دا مې خاوند دی. ولې خاوند که به چا یاد کړه نو وله بیا وجه بیا. نو ګوره دا دروغ نه دي. که یو سړی وایي چې خپله ښځه یاده کړي چې دا مې د اسلام خور ده، نو دا دروغ خو نه دي، رښتیا خبره ده، خو شکل ټیک نه دی، شکل د دروغو دی. نو دروغ نه دي، پیغمبر نه ګوره دروغ نه صادریږي. پیغمبران الله دروغو نه محفوظ ساتلي. یا هغه چې کوم وخت کې بوتان یې مات کړل او تبرګې د غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ او خلک راځي ته موږ خدایان تا وجلي دي، دی بل فعله کبیرهم، د ده وجلي دي، تبر د هغه په اوږه کې یې ویزان. نو دا هم دروغ نه دي، دی هغوی ملامته کول چې هغوی ملامته شي چې خو دې څنګه وال کوي، د ده لاس خو نه ړقي. ملامته کول یې دروغ یې نه وي، خو شکل یې داسې و ظاهري د دروغو په شان دی. نو ما دا 3 خبرې کړي دي. دوه دا یو چې قوم کله ته اختر له دته وی تر سره لاړ شدی وی انی سقیم، زه بیمار یم. نو روحانی مریضو اټینشن نه لوی بیماری بلا کم نه،
فضل میں بوجھ دے. لیکن سقیم خو ظاہر مریض ته سړی وي ظاهر کې خو جوړو نو شکل ظاهر کې برابر نو د دې خبرې نور دروغ نه دي حقیقت دی. دا درې خبرې مې کړې دي یریږم که الله وایي چې تا ولې داسې وي زه بس جواب ورکړم. وی موږ څوک وی لاړ شئ موسی علیه السلام ته. دا خلک به راشي موسی علیه السلام ته خدای دپاره زمونږ د الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ خدای دمه کړي. موسی علیه السلام وایي زه چېرته کولی شم؟ ولې؟ وایي ما له 2 کسو جوړه کوله خلاصۍ مې کوه یو شیطان و په سوک مې و مړ شوی دی. اوس که ما ته الله وایي چې سړی دی ولې وجلی دی زه به څه جواب ورکړم؟ نشم کولی. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط. دومره غصه دی الله چې د دې نه مخکې دومره غصه چې ده نه ده کړې. ولن یغضب بعده او داسې غصه به چرتې ونه کړي نشم ویلی. موږ څوک وو؟ عیسی علیه السلام له ورشي. دا خلک به عیسی علیه السلام له راشي هغه ته به وایي ای عیسی تا باندې خدای لوی احسان کړی دی بې پلاره پیدا کړی ستا خبره مني خدای دپاره ته الله ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام وایي لست هناک زه نشم کول. عیسایانو د مې عبادت کړی دی ما ورته نه دي ویلي هغوی کړی دی نو هسې نه ما ته الله غصه شي چې دا ورته تا ویلي دي. الله د غصې جواب به څوک کوي؟ وی موږ څوک وو؟ وی داسې وکړه نور پرېږدی وګرځې محمد پیدا کې صلی الله علیه وسلم د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کې ادا کار کولی شي. هغه ته خدای مخکې وروستو هر څه معاف کړي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خدای پاک پیدا کړی. وی دا خلک به راشي حضور پاک فرمایي ماله به راشي ما ته به وایي چې ته الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ الله دمه کړي. وی زه به یم چې انا لذالکه دا کار زه کولی شم هېڅ چا ونه که زه به کوم. مقام محمود ته به ورشم او مونږ چې د بانګ نه پس دعا کوو که نه چې نبی علیه السلام له مقام محمود ورکړي. مقام محمود د الله د عرش د لاندې یو ځای وی هلته به لاړ شو. د دنیا د اور وزو برابر یو اوږده سجده به الله ته ولګو او ما ته به الله پړه کې ډېرې خشته ثناګانې او حمدونه راواچي چې اوس حضور پاک وي زما زړه کې هغه نشته. د الله صفتونه به کوم ثناګانې به کوم څونه موده د دنیا د یوې هفتې د اور وزو برابر اوږده سجده دومره یره غالبه ده. نو پروردگار به آواز وکړي زوای سل تعطا سوال کوه چې څه غواړې چې دله درکو. اشفع تشفع سفارش کوه چې ستا سفارش قبول کو. د لومبۍ سوال په مسلم شریف کې راځي حضور پاک به ده وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به شروع شي نو کیږي به نه ګرانه به خو چې کله شروع شي نو دې ټول مخلوق سره به الله د دنیا د 6 غنټو پادانځه کې حساب کتاب وکړي. څلورم یې سره شوارو 6 غنټې کې او مثال یې ورکوي لکه سړی چې د سپومې ته ګوري دا هر سړی وي چې دا سپومې ما څه مخامخ د ما څه ګوري بل چا ته نه ګوري هر چا سره به حساب کتاب شروع وي. بیا به لومبي حساب کتاب چا سره کوي؟ زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممثل ټولو نه مخکې حساب به کېږي. یو روایت کې راځي اعلان به وشي حساب کتاب شروع شو او شروع کېږي د حضور پاک د امت نه او حساب کتاب به څوک کوي؟ تله د میزان دا به پولیس فرات ته مخامخ لګېدلی مخامخ پولیس فرات الله پخپله نگران دی پخپله. جبریل علیہ السلام ولاړ دی
اسرائیل علیہ السلام به ولاړ دی، جبریل علیہ السلام ځکه ولاړ دی چې هغه وحی راوړی ده، په فرشتو کې ذمه داره فرشته ده. اسرائیل علیہ السلام ساګانې اوښکې دي، که څوک سوال وکړي چې الله مانې مخکې څه استره چې دومره تله د میزان ده. او جبریل علیہ السلام به دقسې ورته ولاړي، لاس به یې نیولي، په هغه ډنډه به یې لاس ایښودي او د تلې که دې خیال کړي هغه شي وي داسې ړقې راړقې که نه چې ښکته شي داسې شي داسې لسان المیزان ورته وایي. حقې ته به جبریل علیہ السلام نیغ ګوري، نیکۍ به راغښتلې کېږي، په یو طرف ښي طرف کې به او بدی په ګس، او ښې او ګس په رسنه معلومېږي چې میزان ته به خامخ ودرېږي او پل صراط ته مخکې، نو دا به ښي او دا بل به ګسي. د دې محشر د میدان نه به جهنم ته ووي، بله لار نشته، جنت ته په کومه ځي؟ دوزخ ګیر چاپېره ته دی، غرغنډې وایي، بله لار نشته. او په دغه دوزخ د پاسه پل دی د صراط، په دې به تېرېدلي، بل لار شته نه. چې حساب کتاب شروع شي، حضور پاک فرمایي وی مونږ د ټولو نه آخر امت یو، خو حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي، او جنت ته به د ټولو نه مخکې مونږ داخلېږو. نو حضور پاک به یو ته به الله آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب کتاب وکړو، په خپله خو خامخکې کړه. رونو که تاسو د انټرویوګانې ورکړي که نه د افسرانو له، نو دا لومبی انټرویو چې چانالي هغه ډېره سخت دی، دویمه درېیم هم سخت دی، وروسته بیا هغه افسر هم یو پوټۍ ګزاره کوي، پته ورته ولګي چې دا خلک څونه اوبو کې دی، وروسته ګزاره. نو الله خو نه ستړي کېږي او نه پکې دا شی شته، خو د سړي په زړه خدا بوجي که نه. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې ما سره به هلته حضرت ابوبکر او عمر دواړه ولاړې، یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته. وی دا زما د دنیا وزیران دي. الله به آواز وکړي شابه یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې حساب کتاب شروع. حضور پاک مبارک باندې به دا وخت ډېر سخت دی، ډېر سخت دی. خدایا الله حساب کتاب خو ډېر ګران کار دی. یو حدیث پاک کې راځي من حوسب عذب، چې چا سره حساب کتاب وشو دا تباه شو، دې په عذاب کې مبتلا دی. عائشہ صدیقہ ورته عرض کوي دا الله رسوله قرآن شریف کې خو الله وی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، چې چا سره به آسان حساب کتاب کېږي، ډېر آسان. او تاسو وایئ چې چا سره حساب وشو تباه شو. وی عائشې دا خو عرض دی، عرض ماشومان بره یو کس محلې یو کس ورشه، اواړو دغه کې منې کې محلې یو کس ورشه بره وخی، نو چې پوره دا عرض دی ته وایي الله به یې دومره ګناه دې کړې وه دلته مې معاف کړه، یا دا ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه. هسې به هغه خلکو سره احسانات به کوي، ولیکن من نوقش هلکه، که چا سره مناقشه وشوه، مناقشه دې ته وایي شابه دونه احسانات مې کړي د هغې مقابله کې دومره نیکۍ راوړه، دومره منځونه او دونه پکې کم دي، دا څه منځونه دې کړي دي، سوچونه دې بل دي، ځه دا مې ختم کړل، دومره زکات دی څومره دې ورکړی دی. چې داسې پوره حساب کتاب وشي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دا الله د نعمتونو شمیر نشته، ګران کار دی. د یو د یو نعمت په مقابله کې ثوابونه کم دي چې مونږ یې پیدا کړو. زما رونو الله به آواز کې یو کس را مخکې کا، حضور پاک په هم یریږي چې اسې نه زما لومبې امتي دي حساب کتاب کې ناکام شي، الله اعلان وکړي دا خو زما بدنامي ده که نه چې د فلان کې پیغمبر لومبې امتي فیل شو دوزخ ته دی، دا به څه کېږي. حضور پاک چې سوچ وکړي نو ابوبکر به د مټه ونیسي، را مخکې شي چې لومبې حساب تا سره وشي، را مخکې شي دی به د مټه ونیسي. حضرت ابوبکر صدیق به د لاس راکاږي د الله رسول ما مخکې کوه، ما سره دي ما سره وړي دي
الله ابو بکر به وی پریشان دی ما سره وړي دي. حضور پاک فرمائی وی چې د چا په ما دنیا کې احسانات ما ولا بدل خلاص کړی دی سوا د ابو بکر نه، د هغه د احسان بدل باغل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. او ما سره په خپل مال او په صحبت کې د ابو بکر عمره مهرباني چا نه دی کړی. او صرف د حضور پاک د هجرت د غار درې شپې یو خوا که او دا ټوله ملونه بل خوا که د خلکو، هغه ابو بکر به جاړي، لاس به د حضور پاک نه راکاږي، نشم کولی الله ما الله رسوله ما مخکې کوه، دا عمر مخکې که، بل صحابي مخکې که، زه طاقت نشم لرلی. قسم دې دومره خطرناک منظر به او دومره سخت منظر به چې صحابه به یو شان جاړي، مسلمانان به یو شان جاړي. اساسانه خبرې خو نه دي. زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ میں کته یو ټکی به چا نه واورېد نو مې راشه تاریخ یې لږ وګوره چې دا خبر حقیقت دی او که نه. څومره نیک شخصیت دی امام ابو حنیفه، څومره نیک. دا مونږ چې څومره مسائل دینو باندې لګیا یو عمل کوو، د امام ابو حنیفه برکت دی. د قرآن و سنت نه د په لکونو مسلې راوښتې دي، څومره ثوابونه کېږي. او دومره نیک سړی و، دا بدنی عبادت هر سړی کولی خو د مالی ته څوک نه ټینګېږي. دومره نیک و، دومره چې د کوفې د ټولو غریبانانو نومونه فهرست یې جوړ کړی و، لوی فهرست. او چې رمضان به راغی نو په کاسو پیسې به خلکو له لېږلې، او په اخترونو کې جامې ورکوه، په روژه کې جامې ورکوه، کونډو رونډو لږ چیزونه ورکوه، ډېر زیات مالدار و، د کپړې ته تاجر و. او ټوله شپه به یې مونځونه کول، ټوله شپه د ورځې به یې روژې نه وې. او په رمضان کې به د تراویحو نه پس 2 رکعاته نفل کول د معمولو 2 رکعاته، او په یو رکعت کې به یو ځل قرآن شریف ختمو، په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو. مدینه شریفه ته تللی، قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات کې مدینه شریفه ته تللی، په مدینه منوره کې 10 ورځې تېرې کړي دي. قصه اوږده ده، 10 ورځې. او ته به شاګردانو به نه بځې، ته به وایي بس نشم ټینګېدی، ما پرېږدی. شاګردانو مجبوره که آخر ولې دې مونږ پورې خلک خندی. خلک بو چې تاسو څنګه امام دی چې د پیغمبر هم د کلي نه تښتي. وایي قسم دی چې نن مې 10مه ورځ ده چې ما واړه لوی بول نه دی کړی او دسماتې ما نه دی کړی. یریږم چې اسې نه په داسې ځای کې بول وکړم چې د حضور پاک مبارک قدم نه لګېدلی. ما پرېږدی چې چېرته بار وځم او دسمات کم بیا به راشم. دومره نیک سړی کیدی شي، دومره بهترین شخصیت. په تاریخ مې کتل نو هغې کې لیکلي و چې د شپې به الله ته ودرېده، جړل به الله ته به فریادونه کول، جړل به. او څه به وې؟ منځونه څومره دي، صدقه څومره ده، روجې څومره دي، ختمونه څومره دي. د قرآن او حدیث نه پس لکونو مسلې روباسي، په لکونو لږ نه 12.5 لکه مسلې هغه په خپل ژوند کې د قرآن او د حدیث نه اوښکې دي. 12.5 لاک مسائل. لویه کمیټې 40 کسانو کمیټې جوړه کړې وه او د هغې ټولو تنخواګانې به د ورکولې. لګیا دي قرآن و سنت نه مسلې وباسي. دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې الله ته جاړي او څه وایي پروردګار ته. د آخرت سوچ دی ته وایي پروردګار ته جاړي. دا ګیره به یې داسې ویرونې وایي، دا ګیره دغسې به یې ونیول، ای پروردګاره زما یې سمل نشته، تاله در روان یم پروردګاره، د دقه سپینو ډکو لحاظ مې وکړل، د سپینو ډکو لحاظ دا ډکي به الله ته نیول پروردګار د سپینو ډکو لحاظ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل په باغ کې ناسته، باغ کې حضرت ابو بکر صدیق او په سجده الله ته پریوته او چې راپاسې دقه ګیره ونیوله. دا ګیره حضرت ابو بکر الله ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې ته د سپینو ډکو حیا کې الله ما سره بغیر د دې سپینو ډکو نه بل څه نشته پروردګار. حضرت ابو بکر صدیق خپل سپین ډکي الله ته مخکې کوي. لوی ډېر لوی عالم دی معمر ابن راشد
کتاب یې لیکلي د حدیثو چې مړ شو چا په خوب کې الله د سره څو کړل وایي چې مخامخ شم معمره څه دی راوړی دی ما چیس نشته څه خو وایه که نه یو حدیث مې راوړی دی د خپل ښکلي پیغمبر ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې امام زهري دی هغه د خپل استاد نه اورېدلی دی چې عروه ابن زبیر دی هغه د خپل استاد نه اورېدلی چې ابو هریره دی هغه د حضور پاک نه اورېدلی دي او حضور پاک الله تا نه اورېدلی دي چې څوک سپینو ډکو سره ماله راغی نو ماله حیا راځي عذاب به نه ورکوم الله دا سپین ډکې مې راوړلي نور څه نشته د حدیثو لوی استاد دی الله دغه سپین ډکې مې راوړلي الله وی بالکل تا ته معمره امام زهري ټیک ویلی دي هغه ته عروه ټیک ویلی دي هغه ته ابو هریره ټیک ویلی دي هغه ته زما پیغمبر ټیک ویلی دي ما خپل پیغمبر ته درست ویلی دی زمارونو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا امت بجاڑی ټول سره د حضور پاک دی بلاس را خلاصی د الله دربار کې نشم پیش کېدی چې ما سره الله حساب کتابو کې دا عمر یا بل څوک ور مخکې کاله د الله رسول په دې جګړه کې به جړه به یو لوی هیبت او یو چغې دي د محشر په میدان کې چې رب العالمین به دغه ځای نه آواز وکړي پرېږده ابوبکر پرېږده تا دنیا کې یو خبره کړې دروغجن کوم دی نه تا ویلو چې ابوبکر فی الجنه د متعلق د جنت اعلان تا کړی لہذا دی جنت ته ځي بیسابه دی جنت ته ځي او یا زره کسان به بیسابه بی کتابه جنت ته الله ولیږي زمونږ د امت او یا زره بل حدیث کې دقه سره راځي او دی او یو زرو کې به هر یو کس سره او یا زره ملګري وي نه پس په باقي حساب کتاب شروع شي دقه ته د خیرت ورځ وایي دې ته د قیامت ورځ وایي دې ته د حشر میدان وایي څه وړې خبرې خو نه دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی د حضور پاک صحابي او د حدیث لوی استاد چې مړ کېده جړلی جاړي مرګري دی ولې جاړي ستا خو د خپل پروردګار سره یاره دا ماشومان ای وړو چپ شئ که زه در پسې خپله درخېږم تاسو دو څوک نشته چې دا ماشومان چپ کړي نه مه راولئ بیا جومات ته چې چغې وایي نه واړه دا ماشومان راولي نو په دوره ناست دي زموږ خبرې کوي گپ شپ لگئی نہ ابو ہریرہ ته څوک وایي چې ولې جاړې ستا خو لږ ساعت پس د رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب سره ملاقات کیږي او ورته څه وایي او ورته وایي چې سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان کم دی سړی چې دوبۍ ته ځي دی تمه چې یو کال پس په راځم 2 کاله پس په راځم سعودي ته ځي نو دی تمه چې یو 3 کاله پس په راځم امریکې ته ځي نو دی تمه چې 15 کاله پس 10 کاله پس په راځم را خو به شم لیکن د مرګ په لار کې څوک یو ځل ورغی د ده راتلل بیا شته 10 کاله 20 کاله 10 کاله 20 کاله ختمېدل نشته سامان ډیر کم دی سفر ډیر زیات اوږد دی د آخرت سفر د دنیا سفر مختصر د آخرت سفر اوږد زمارونو د آخرت فکر پکار دی مونږ له او د آخرت ورځ ایمان پکار دی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا چې څوک د الله د ملاقات د آخرت د ورځې سوچ کوي تمنا کوي هغې له ځان تیار کړي فلیعمل عملا صالحا نیک عمل دې وکړي ولا یشرک بعبادت ربه احدا او د نیک عمل به صرف الله له کوي الله سره به په عبادت کې هیڅ شریک نه ګڼي یو حقیقي شرک دی او یو خفي شرک دی ریا ورته وایي نه به ریاکاري کوي دا راکوټه شرک چې ورته وایي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر حضور پاک وی په خپل امت د راکوټه شرک ته یریږي قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله راکوټه شرک څه شی دی الرياء والسمعه د خودنه او د شهرت لپاره کار د خودنه او شهرت لپاره به کار نه کوي سرورو مې دا ټکی وي د مانن مړی خرابه